نن له غرمې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره د هغه په دفتر کې وکتل. په دې ناسته کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو اړیکو د سوداګرۍ ودې او سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د افغان حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشولې. په سر کې د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان او روسیې دوه اړخیزې اړیکې ورځ په ورځ قوي کیږي او له روسیې څخه مننه کوو چې په نړیوالو ناستو کې له افغانستان څخه ملاتړ کوي. دغه راز متقي صاحب ټینګار وکړ چې افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې شي او افغانستان چمتو دی چې د سالنګ لویې لارې له رغول کېدو وروسته جنوبي اسیا ته د روسیې توکو په لیږد کې مثبت رول ولوبوي. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي وویل ځینې هیوادونه غواړي د نورو میکانیزمونو د جوړولو له لارې خپلې اجنډاوې په سیمه کې پلي کړي او د افغان حکومت له توافق پرته باید داسې څه ترسره نشي. زمیر کابلوف وویل که هر هیواد له افغانستان سره مشکل لري کولی شي افغان حکومت سره یې د دوه اړخیزو اړیکو له لارې مطرح کړي. همداراز ښاغلي کابلوف وویل ځینې هیوادونه ګوري چې د سیمې هیوادونه د افغانستان حکومت سره همکاري پراخوي. هغوی غواړي چې د نویو میکانیزمونو له لارې په سیمه ییزو مسایلو کې دخیل شي او د دغو پرمختګونو کې ستونزې راولاړې کړي. ښاغلي کابلوف ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالتونه باید د افغانستان کنګل شوې بانکي زیرمې خلاصې کړي او پرېږدي چې دغه ریزرف د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې افغانستان سره سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او چمتووالی وښود چې افغان سوداګر روسیې ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو فرصتونو خبرې اترې وکړي.